همت پکار دا چې موږ په پکار دا چې موږ په معاشره کې د دې کردارونو نه صرف غندنه وکړو بلکې د دې کردارونو موږ لاره ونیسو او د دې خلاف موږ هغه عملي اقدامات چوت کو چې دا ماشوم خو د بدقسمتۍ او زمونږ د انتهایی زه به دا ووایم چې د کوتاهۍ د وجې نه لاړ خو چې راتلونکي ماشومان زمونږ په حفاظت شي. زما وروڼو زه د ټولو نه اول مدرسې له لاړم. زما سره زمونږ د ګاونډ هلته کې چې د مدرسې د ګاونډ کم ټول زمونږ مشرانو هغه موږ راغونډ کړل. د ماشومانو نه موږ تپوسونه وکړل. زه ډېر په افسوس باندې وایم چې دا یو مدرسه نه بلکې دا یو ټارچر سیل و. زنځیرونه هلته کې پراته وو، بیړۍ هلته کې پرتې وې، چابکې هلته کې پرتې وې. زما خبره چابکې هلته کې پرتې وې او کم ماشومان چې موږ ولیدل د هر یو ماشوم په ملا باندې تمغې، د هر یو ماشوم په دې پتونانو باندې زخمونه. ډېر ماشومان داسې وو چې هغه کېناستی نه شو. ما د مشرانو نه تپوس وکړو او ما ورته وویل چې تاسو څه وایئ؟ هغوی موږ مطالبه کوو. ما مطالبه نه، ستاسو دا خبره ما هغو ته کړې وه چې موږ به عملي قدمونه چوتو. مطالبې نشتي. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې مدرسه به سیل وي. چې کم خلک په اف آی آر کې نومینیټ دي پاکې 2 کسان نیول شوي دي او د سبا پورې به موږ له درېیم مجرم چې د هغې سیچو صاحب ویلي دي چې سبا پورې به انشاءالله موږ هغه هم ګرفتارو. چې کم د دې مدرسې مشر دی هم هغه د ټولو وینا دا و د مشرانو چې هغه زموږ مجرم دی. دا مدرسه به دا صرف مدرسه دا یو واقعه نه ده، دا واقعه به موږ مثال جوړو په دې تحصیل کې چې په کم ځای کې غیر رجسټرډ مدرسې دي چې کم کوایف نه دي پوره. ما اے سی صاحب ته ویلي دي چې د هغې ټول معلومات واخلئ، لاړ شئ د هغې چھانبین وکئ، لاړ شئ د خلکو نه تپوسونه وکئ، د ماشومانو نه تپوسونه وکئ چې په کم ځای کې د سبق د ښودنې په ځای باندې هغو سزاګانې ورکوي، چې په کم ځای کې د قلم په ځای باندې چابکې استعمالېږي، چې په کم ځای کې ډېر په افسوس باندې زه دا وایم چې په کم ځای کې د پګړو په ځای باندې بیړۍ استعمالېږي. هغه مدرسې زما د هغه نبي علیه السلام وراثت چېرته نشي کېدی چې کوم د دې عالمینو دپاره رحمت راغلی و. کېدی شي وراثت کېدی شي، ټول راته ووایي وراثت کېدی شي. زمونږ د سپورټ زمونږ په حیثیت د عوامي نماینده سپورټ دا به د اے سی صاحب سره ومي، دا به د ایس ایچ او صاحب سره ومي، خو تر هغه وخته پورې به یي تر کومه پورې چې دوی ستاسو او د دې معاشرې د ښه والي دپاره کوم عملي قدمونو ضرورت او چې دوی چوتئ چې په کوم ځای کې د دو غفلتي زمونږ به لاسي او د دو به ګرېوانې یي به که نه به انشاءالله. نو زما وروڼو اوس د مړي زه بیا په آخر کې دا وایم زمونږ د دې ماشوم د دې فیصله چې ده د دې فیصله د ورثاو ده. موږ بلکل دا نه وایو. زه دا نه وایم چې دوی دې مړی چوت کړي. که دوی مطمئن دي دوی دې په خپلو کې فیصله وکړي، دوی دې مړی چوت کړي. که دوی مطمئن نه وي چې دوی دلته کې شپروړی موږ به ورسره شپروړو چې تر څو پورې دوی مطمئن شوي دي. دا ټولې خبرې موږ اورېدې دي. جی حاجي صاحب چې د کومه پورې تاسو مطمئن نه وئ ټیک ده، موږ به سره دلته کې ولاړ یو. صحیح ده. دا اے سی صاحب دی، دغه ایس ایچ او صاحب دی، ډي اس پي صاحب دی، هم ټول دلته کې راغلي دي، موږ هلته کې هم کوو. صحیح ده. مرګ دا حق دا کم ظلم چې شو دی د هغه په وجود داغونه وینه دا انسان او ځناور مدرسې دي د اوس وځي زبالزم د کور دی اوس وځي زبالزم یا دې مال دلته راشي چې زه دغه په شان دې په لټو په سکون مړ کم زه مطمئن زه به عالم مطمئن یم ځکه زما چې نه وځي مار دې کې پورې زما خبره لږ صبر صحیح ده. زما خبره خبره
Saksaban.